آیا پاکستان ونه توانید هغه څه چې په افغانستان کې تطبیق کړي په اسلامي اصولو باندې برابر او نه په انساني اصولو باندې. هغه څه چې غوښتل د دې جګړې د لارې دوی وکولای شو چې هغه ترلاسه کړي؟ ټول پړه په پاکستان باندې راځي. خپل ګټو د پاره دا کار وکړي. خطر ایران ته دا، خطر پاکستان ته دا، چې هغوی اټومي قوتونه دي چې عاطفي مسایلو ته به توجه نه ده شوې، هغو ته حق نه ده ورکول شوی. جګړیزې پالیسۍ نورې نتیجه نه ورکوي ستاسو په نظر؟ او نه به په دې ته بیا افغان سر ټیټ کړي چې د یو بل چا ټوپک یې راخیستی او خپل ورور پرې ووهي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلامونه او هرکلی. زه عابد احساس یم. د نن په بحث کې پر دې خبرې کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکېچونو وروسته په سیمې کې څه پېښېدونکي دي. پاکستان د افغانستان په اړه د خپلو پالیسیو له بدلېدو وروسته څه غواړي؟ په سیمه کې کوم سیاستونه مخ ته وړل غواړي؟ پښتونخوا چې په دې وروستیو کې پې تحلیلونه دي چې د پاکستان د یوه نوې جګړې په درشل کې ده. په دې تړاو باندې به له ښاغلي میلمه سره بحث لرو. همدارنګه د نړیوال نظم په مسله کې د پاکستان ځای چیرته دی او څه ډول دی؟ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو سره به د پاکستان پالیسۍ څه ډول وي؟ د دې د پالیسیو اغیزې به څه وي؟ خو د بحث ځانګړی اړخ به دا وي چې په پښتونخوا کې د جګړو اغیزې به په سیمې باندې، په پاکستان باندې او په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟ د دغه اغیزو د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ د دې ټکو د بحث لپاره او پر دې ټکو باندې د تحلیل لپاره را سره ولسی سړی د پخوانۍ ولسی جرګې مرستیال او همدارنګه د جرګو او مرکو تجربه لرونکي ښاغلی نظیر احمدزی صاحب میلمه دی. احمدزی صاحب تاسې ته د سیاق سټوډیو ته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. اساس صاحب تاسو ته، د تاسو تخنیکي همکارانو ته، د افغانستان مؤمن او شریف ملت ته په داخل او خارج کې ټولو مسلمانانو ته سلامونه او درناوی. احمدزی صاحب بحث له دې را شروع کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو سیاسي کشالو او کشمکشونو وروسته اوس حالات څه ډول ارزیابي کوئ؟ ځینې شننې دي چې پاکستان ونه توانېدو چې هغه پروژې چې په افغانستان کې تطبیق کړي یا په سیمه کې تطبیق کړي یا هغه ګډوډۍ چې رامنځته کړي، اوس دغه ستراتیژي بدله کړې ده او د نوو طرحو د تطبیقولو په درشل کې دی او په پلان کې دی. ستاسې تحلیل څه دی؟ آیا پاکستان ونه توانېدو هغه څه چې په افغانستان کې تطبیق کړي هغه ترسره کړي؟ اول خو به دا ووایو چې پاکستان افغانستان ډېر زیات مشترکات سره لري. اسلامي هیوادونه مشترک ډیورنډ لاین یا مثلا تقریبا 600 کیلومتره موږ هغه سره لرو. نو مذهب شریک او وینه شریکه، پښتانه یې خوا دی خوا څو هغه دي چې هغه مشترکات دي. بدبختانه به وایو چې د پاکستان پالیسي نه په اسلامي اصولو باندې برابر او نه په انساني اصولو باندې او نه په نړیوالو اصولو باندې. ځکه پاکستان سره ډېر ښه چانس و د کولی شو چې افغانستان یو ښه ګاونډي ځان ته جوړ کړي او احترام متقابل ده او ډېر ښه چانسونه ورسره وو چې څنګه داسې اوسي کولی. 20 کاله افغانستان لپاره یو طلایي چانس و، یعنې د افغانستان د آبادۍ کې دوی باید یو خاص رول درلودلی وای. که هغه کې مثلا کنسټرکشن ده، که هغه د موږ به نورې کمپنیانې څه کولی په عوض د دې چې هغې د درباري آبادۍ یې کړې وای، داسې مشکلاتو سره موږ نه مخامخ کېدو او نه به دوی ورسره مخامخ وو. اوس فعلا حالاتو کې چې موږ ګورو، یعنې واقعا دا یوه لویه برنامه ده. دا ساده خبره نه ده چې اوس موږ ساده وګڼو، ځکه پښتون قوم په ټولو اقوام په افغانستان په تکلیف کې وي، خو متضرره قوم پښتون ده. پښتون له هر نګاه نه، د تعلیم له نګاه نه دی منفي کېږي، د اقتصاد له وجې نه اقتصاد یې له منځه ځي، مثلا امنیت یې له منځه ځي. که له هر وجوهات انساني کوم زندگی چې ده یا د ژوند څه نعمتونه دي له هغې نه ورځ تر ورځې بې برخې کېږي. د دې لپاره هم لویه پروسس ده، خو په داخل کې تطبیقونکي موږ اوس پاکستان ګڼلی شو، ځکه چې پاکستان دغه موضوع که موږ تاسو واقعیت ووایو
خو بد به هر څه د بعضی خبرې داخلي دي من هیڅ زه یو سیاستمدار کېدای شي خپل ملک له خپل سیاسيونو سره اختلافات ولرم خو هغه اختلافات په د فکر وي هغه به د وطن په اموراتو کې وي خو دغه معنا دا نه ده چې اوس خدای نه کړه مونږ هر څه خپل بد یاد کو خته باید خو وایو بد بد وایي ځکه انسان مساویم کېدای شي غلطیم تر کېدای شي یو موضوع دا ده چې سره کوم په خارجي سټیج کې دوی د افغانانو د کمی یا مثلا په خصوص د پښتون قوم هغه ترهګر معرفي کونه الته له تعلیم نه له امنیت نه له اقتصاد نه به برخه کوا دلته په دې سټیج کې داسې لابینګ ورته کوا دا یو حق زده افغانانو بل خصوص د پښتون قوم په حق ظلم ګڼم یی خو کومنګ تاسو ګورو دی موږ تاسو ورونو په هغه کې هم چونان لکه څنګه چې په افغانستان کې دا سلسله روانه ولې نه زیاتره اوس موږ سرحدي سیمې یا کوم مناطق کې چې پښتانه اوسېږي هغه له تعلیم نه محروم دي هغه له صحت برخې نه محروم دي هغه له اقتصادي برخو نه محروم دي هغه هغه مشران چې د پښتنو کې تعلیم دومره مهم نه ولکه څومره تجربه او هغه خلک چې غوډي مرکو ځکه پښتون دی مرکو جرګو کور ده هغه لمنځه وړنه د خبرې سره چې په چا باندې خلک راټولېدل یا هغه ځوانان چې غوي سره د وطن مینه ده د قوم مینه ده د غو خلې بندونه غوي لمنځه وړنه دا سلسله ډیر وخت نه شروع ده اوس پلان په داسې حالاتو کې چې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده او موږ په کوم نقاطو باندې کار کوو نو دا د پاکستان لپاره هم زه په ګټه د ملت ګڼم او نه د حکومت ګڼم ځکه دا هغه پروژې چې دي دا ډېر زړې شوي دي دا اوس د تطبیق وړ نه دي او پاکستان نو شو کولای هغه پروژې چې د نړیوالو اخیستې وي چې څنګه هغه ته تطبیقي هغه تطبیق وړ نه وي هغه پروژو کې دوی خپل بند راتلو په خاطر باندې اوس ټول الزامات یې خو دی خو په افغانانو باندې یا د افغانانو په اموراتو کې مداخله ځکه افغانستان یو مستقل هیواد ده او باید د متقابل احترام وسیږي لکه څنګه تر اوسه پورې موږ افغانانو کومه مداخله نه کړې په پاکستان کې چې موږ دی وی په پنجاب کې کومه خبره کړې دا خ پنجاب دا بد دا یم د نور سیندیانو په مورد کې کړی نو ډیر اقوام په پاکستان کې اوسېږي او کله پښتون په متعلق کوم هغه د ماورود دا هغه د ماوینه دا زه د په هر صورت کې کومه هغه ز قانوني حق لرم هم اسلامي حق مې ده هم انساني حق مې ده او هم خپل الله تعالی چې کوم حق ما تر کړی دا د حق جوړیږي چې خپل ورور خپل عزیز نه دفاع وکم چې په ظلم کیږي دیغه هم تر اوسه پورې موږ دا نه خو یو आवाज به موږ اوچت کړی چې ته ظلم او دا د انسان واجبه ده همسایه څخه مسلمان څخه حتی کافر سره چې ظلم کیږي باید ظلم پیو نشي ځکه دا د اسلام مبارک دین هم ته دا خودنه کړی دا او موږ ته خپل اخلاقی مشرتابه یا د قوم د جوړښت نه دغه پاتې ده چې موږ باید ظالم نه اوسېږو په چا ظلم نه کو او نه مظلوم اوسېږو نو په دغه اموراتو کې تر اوسه پورې هغه چې په کارو د دوه ملکونو په خاطر باندې چې دلته ورورولي په منځ کې وای دلته صداقت په منځ کې وای دلته د یو بل احترام په منځ کې وای برعکس د دښمنۍ لارې پرانیزل کیږي ورځ نفرتونه زیاتېږي دا دي چې په ګټه نه دي احمد صاحب د بحث اصلي ټکی همدغه دی چې نفرتونه ولې رامنځته شوي دي دغه نفرتونه ولې اوج ته رسیدلي دي افغانان ولې ټول په یو فکر باندې د پاکستان نه په یو ډول غوښتنې لري خو د دې غوښتنو ته هیڅ قسم جواب نه دی ویل شوی په جګړه کې ټول افغانان په یو فکر په یو هغه باندې غږ وکړو د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده جګړو نتیجه نه ده ورکړې او جګړه به نورې هم ستونزې رامنځته کړي پاکستان په تیره جګړه باندې په کابل باندې په برید چې د ټولو افغانانو قهر وپارولو او په کابل باندې برید وکړه هوایي برید وکړه چې دا ډیرو هیوادونو دا جرأت نه وکړی چې په کابل باندې دغه برید وکړي او د افغانستان د خلکو عکس العمل ورته ښه معلوم و هغه څه چې غوښتل د دې جګړې د لارې دوی وکولی شو چې هغه ترلاسه کړي د ما په برعکس به زه ووایم چې هغه کوم مینه محبت موجود و پاکستان ته کوم اخلاص موجود و یا مثلا کوم روابط دغه ټول تصدمه ورسېدله ځکه افغانان هر څه زغملی سي
مونږ چې دغه څومره ژوند قرباني ورکړي دا مو د عزت په خاطر ورکړي دي او افغانستان چې دا د ټولو عزت ده خاوره ناموس ته دا که اوس طالب پې راځي احمد راځي محمود راځي دا حکومتونو دي دا چینج کیږي خو غیرت او عزت بیا مشترک ده نو په دې باندې تیری هم په نړیواله سطح هم په داخل کې هم په خارج کې ټولو افغانانو غندلی دا ولو چې د طالب مخالف هم دي دغه حمله یې غندلې ده او دا به غندي ځکه چې دا د عزت موضوع ده پاکستان سره دا نه و پکار دې موضوعاتو ته ډېر د حل لارې وي مونږ لکه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړله چې مونږ ډېر اوږد سرحد سره لرو ډېر مشترکات سره لرو دا باید سړی پام کې ونیسي داسې ونه کړي چې یو لنډه منډه د هغې هدف اوس څه شی و دغه نفرتونه ایجادونه وه هغه د سرحدات بند نور بزنس بند نور مشکلات هم دغه رقم ورځ په ورځ باندې زیاتېږي خو د دې ټولو سبب یا مثلا د ټولو په پاکستان باندې راځي ځکه چې راځه او د افغانستان مرکز بمباروا کوي ان دا د مسلې حل نه و دا باید د خبرو لارې شي وای افغانستان د مرکو جرګو کور ده مونږ همیشه خبرې په خبرو حل کړې دي نه په زور باندې او زور ته په هیڅ صورت باندې افغان سر نه ټیټ کړي او نه په تاریخ کې ټیټ کړي دا دومره شهیدان چې مونږ ورکړل مثلا دومره افغانستان دومره معیوبین چې وګوره داسې یو فامیل نشته چې هغې کې معیوب او د شهید اولادونه یا یتیمان په هغې کې موجود نه وي یا د یو معذور او معلول فامیلونه هغه اولادونه موجود نه وي هغه د څه په خاطر دغه ننګ او غیرت او د نواموسو په خاطر باندې نو دغه حمله مخکې موږ په کلکو ټکو غندلې وه اوس هم وایو چې د پاکستان غټه اشتباه دا وه چې په افغانستان باندې دا رقم ته وکړو دا هیڅکله نه هېرېدونکی ده هغه هدفونه چې غوښتل چې ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړه یا افغانان یې ازمایل یو ځل بیا د ما په ان هغه هدف چې دوی چې شي ښیي که نه یعنې برعکس و هېڅ فایده یې ونه کړله ځکه چې نه نړیوالو ته دوی څه وښودل چې دوی داسې یو حمله کړي چې هلته داسې یو څوک د لاسته راوړي هغه څه چې دوی ښودل خو عام وګړي هلته ولګېدل موږ او تاسو ولدو شهیدان یو هلته ماشومان زنانه او هغه یعنې دا د ټول ملت هغه زړونو ته یو صدمه ورسوله ښه خبره به دا وه تکرار بیا زه وایم ډیپلوماتیک اصول موجود دي که طالبان سره دوی خبرې نشوي کولی د افغانستان داسې نه ده دغه سیاسیون چې راوتلي دي دغه ټول د افغانستان اتباع دي د افغانستان سیاسیون دي د افغانستان مشران دي هغوی سره به یې خبره کړې وه دا خبرې د خبرو لارې حل کېدلې سوې لکه څنګه چې اوس ترکیې ته یا نور ته مراجعه کوي په هغه وخت کې به یې دغه مراجعه کړې وه چې د خبرو لارې دغه امکان و ځکه افغانان په هیڅ صورت باندې یو احسان فراموشه نه دي او یو کبرجن نه دي مونږ همیشه متقابل احترام کړی ده او دا خبرې سره حل کېدلی سوې خو دا چې کله ته یو ورې حمله وکړه د چا عزت ته صدمه ورسوه بعد د هغې نه بیا له هغه نه دې هغه تمه کوه دا داسې په اسانۍ سره نشي کېدلی نو دا به ښه خبره وي چې اوس بیا هم وخت د دې ده چې افغانستان ته د یو مستقل حکومت یا ملت په سترګه باندې دوی وګوري متقابل احترام ولري او هره ستونزه چې په نړۍ کې ټولې ستونزې په جنګونو نه دي حل شوي هغه په آرامش هغه په خبرو باندې هغه په نړیوالو اصولو په داخلي اصولو باندې سره حل کېدلی شي احمد صاحب تاسې تحلیلونه ګورئ د نړیوال نظم په اړه او په نړۍ کې د نوو مسایلو او لوبو په اړه باندې د امریکا پر وړاندې په سیمه کې او په نړۍ کې د نورو قوتونو د راټوکېدلو په تړاو باندې او همدارنګه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په تړاو باندې چې د بګرام په اړه باندې درلودله داسې تحلیلونه او شننې روانې دي او دغسې خبرې هم کیږي چې د افغانستان سره د پاکستان جګړه یا د پاکستان د جګړې پیلول هم موخه دغه نه وه چې کومه په پاکستان یاده کړه یا یادېږي د ټي ټي پي مسله یوازې نه ده پاکستان د بګرام په موضوع کې د امریکا سره سینه ډبولې ده او همدارنګه دغه موضوع هم په نړۍ کې د نوو جګړو د نوو لوبو یوه برخه بلل کیږي هم پکې د بګرام موضوع یادېږي ستاسې شننه په دې تړاو باندې څه ده چې آیا پاکستان په سیمه کې دغسې د جګړو لوبغاړی دی یا غواړي چې دغسې جګړې په سیمه کې برابري کړي او جوړې کړي او په نوي نړیوال نظم کې چې کوم مسایل روان دي د افغانستان باندې د پاکستان برید هم همدغسې یو موضوع وه ګورئ که نړیوال کړکېچونو ته وګورو
نړیوال مشکلاتو ته وګورو، واقعا نړۍ یو دریم جنگ سره لکه د مخامخ کېدو امکانات ډیر زیات شوي دي. هغه تاسو نوي حالات وګورئ په وینزویلا باندې دغه رقم ته د رئیس جمهور چتاونه دا دغه نور ملکونو ته یو وارنینګ ده او د یو خطر زنګ ده. په دې کې کېدای شي موږ تاسو ته هغه افغانان ته یو اشاره وي. دا باید ټول مد نظر ونیسو. دغه پاکستان موضوع، پاکستان چې کومې پروژې په خوا اخیستلې یا د مجاهدینو دورې یا له هغې نه وروسته د حالات هم فرق کوي، زمان هم فرق کوي. اوس هغه وخت نه ده، اوس ډیر تغییرات راغلي دي. اول اوس پاکستان چې کومه پروژه اخلي اول خپل ملت یې نه ورسره مني. ملت هغه د موږ تاسو ګورو چې د نظامی حکومت او د ملکی حکومت ترمنځ څومره فاصلې موجوده سوي دي. په خوا باندې به کوم تاسو فکر کړی و چې پاکستان کې به فوجي او موټر روانو بس تب خار کې به یو موټر ګرځېده چې هغه سره اوس هغه د حملې کېږي په کوارټرو باندې د دوی په ټینکونو تر نیول کېږي هغه کېږي. یعنې دا حالات بدل سوي دي. پاکستان دا باید مد نظر ونیسي چې اوس افغانستان هغه حالات نه دي. دغه رقم ته غلطي بیا موږ تکراروو. د منطقي هیوادونو ته موږ وایو دا د دوی په خیر نه دي، نور هم د دوی کورونو ته اور زیاتېږي، دوی خپل امنیت هم له لاسه ورکوي، اقتصاد هم له لاسه ورکوي. اخر هغه څه برنامې چې د دوی نورو لپاره اخیستلې دوی په خپل هیواد کې هم تطبیق کېدلی شي. یعنې تازه عوامل چې موږ ګورو هغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې وو د موږ نظامیان به په آرامش سره د دوی ماشومان فامیل به ژوند نسو کولای، دوی به نسو ګرځېدلی، تهدید به ورته وو نظامي ته، ملکی ته، سیاسي ته. هاذا القیاس اوس په پاکستان کې هم هغه لړۍ روانه ده. د دوی پولیس محفوظ نه دي، د دوی آرمي محفوظ نه ده، د دوی قومي مشران، د دوی سیاسیونو په هر څه کې دغه مشکلات ورته زیږېدلي دي. که بیا هم دا تکرار کیږي او بله پروژه راخلي د افغانانو په ضد باندې، زه دا له اوسه نه وایم چې دا به نه بیا د امریکا په خیر وي، نه به د پاکستان په خیر وي او نه به د نورې منطقې په خیر باندې وي. ځکه عملي یې وکتله چې افغانان په زور باندې چاته سر نه ټیټوي. ښه خبره به دا وي چې همسایګان خپل مشکل د خبرو له لارې نه که دوی هر څه ښیي. اول زه دا وایم د تروریزم موږ خلاف یو، که هغه په افغانستان کې، که په پاکستان کې، که په ایران کې او که تاجکستان کې همسایه ممالک یا نړۍ په ټوله نړۍ کې موږ افغانان یې غندو. ځکه 30 کاله 40 کاله موږ دغه بدبختي لیدلې ده. په هیڅ صورت به افغانان د تروریزم ملاتړ ونه کړي. خو هغه هر څه خبرو باندې لاره لري. تروریزم باید یو تعریف موجود وي. تروریست چا ته وایي؟ که تا څنګه کې ولاړ یې هغه سپین ملا ده او که ما خاورې ته راواوښته هغه بیا تروریست جوړ سي. دلته دغه مسایلو باندې بحث ته ضرورت ده. که دا وایي چې نامي پاکستانی افغانستان ته درځي او هغه تروریست و، دا په هیڅ صورت امکان نه لري. موږ په میلیونونه هلته هجرت کړی وو، هلته تعلیمونه خلکو کړي، روابط لري، ښیښۍ دوستۍ سره سوي دي. دا تګ راتګ دوی نسي بندولی. که د دوی هدف دغه یي چې څوک دغه قوم سره جدا کړي یا پښتون ته، لکه مخکې موږ تاسو بحث پرې وکړو، دا اوس هم زه ویلی سم چې دا هیڅ امکان نشته ده. ځکه پښتون داسې یو قوم ده چې هغه که نیکي دې د 1 روپیو سره وکړه د 100 روپیو در سره کوي، او که بدي دې ورسره وکړه هغه بیا نه هېرېدونکي دي، تر اخر خپل وار درنه اخلي. نو په دې یو قوم سره دومره ظلم باسي په دې قوم باندې، لکه مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، له تعلیم نه محرومه، له امنیت نه محرومه، صحي بخش نه محرومه، د ژوند له ټولو سهولاتو نه محرومه، دومره ظلمونه په دې نړۍ چې څه اسلحې په دوی استعمال سولې. نور خو نړۍ سره په نړیوالو موږ دغه کوو چې د حقوق بشر له لارې نه دا دوی باید داسې نور ظلمونه کړي. د دوی پارلمانونه، د دوی هغه حقوق بشري ادارې چې هغه د حقوق بشر دعویدار دي، باید افغانان ته نور احترام ولري دې قوم ته. او په څنګ کې ګاونډیانو ته وایو هغو ته خو دا هر څه جوته ده. نور باید د موږ له حوصلې نه، د موږ له مجبوریت نه، د موږ له بېوسۍ نه دوی غلطه استفاده ونه کړي. او دا قوم د اتي نور اخري حد ته رسېدلی. تاسو ګورئ که د ډیورنډ نیخوا موږ تاسو ګورو څه حالات دي په پښتنو باندې. خو نه کلي محفوظ دي، ټولو کلو ولسونه، ځمکې، جایدادونه، هر څه یې له لاسه ورکړي دي. دغه مشکلات باید دوی د خبرو له لارې نه حل کړي. نور خلک دې ته مجبور نه کړي چې د دوی په مقابل کې، لکه څنګه چې په ایران کې پاڅون شوی ده، دغه رقم پاڅون به په پاکستان کې ویني. دا حکومتونه، دا جبر، دا زیاتی، دغه پروژې دا دوامدار نه وي، دا خاتمه لري. احمدزی صاحب، د پښتونخوا بحث ته راځو. څرنګه چې مخکې مو په مسایلو باندې بحث وکړ، آیا ستاسې په نظر باندې
پښتونخوا د پاکستان د نوې جګړې ښکار ده یا د جګړې نوې پلانونو ټاټوبې پښتونخوا ده؟ څه چې اورېدل کېږي، څه چې لیدل کېږي او کومې شننې چې دي د هغه په اړه باندې ستاسې څه نظر دی؟ پاکستاني پوځي رژیم او پوځي پالیسۍ په سیمه کې په پښتونخوا کې څه غواړي چې ترسره کړي؟ ګورې لکه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړله، بعضې پروژې داسې دي چې څنګه پښتون قوم هغه غرور چې دوی لري، هر انسان کې یو څه وي، هر قوم کې وي، خو بالخصوص پښتون قوم کې یو غرور ده. هغه خپل غرور په هیڅ صورت باندې له لاسه نه ورکوي، او که څوک دا کوشش وکړي چې د غرور مات کړي، هغه په خپله باندې به دومره نقص کوي چې بیا جبران نشي کولی. تاسو وګورئ پاکستان کې نسبت ټول پاکستان ته وګوره، خو ټول مشکلات اوس په د پښتنو په سیمه کې ده. تاسې باجه داسې دیر او چترال نه راواخله د هغه تر تیرا پورې، او همداسې تر کوټې بلوچستانه پورې ټول مشکل په همدغه یو قوم کې دوی لټوي. آیا د دې معلومات اوسي چې که دا تروریزم چیرته جالې دلته قومي ولسي خلکو جوړې کړي، ولس د تروریزم کومه یو هغه په نړیوال سټیج کې چا د هغه په متعلق باندې ویلي چې موږ خبرې ورسره وکړو، خو دا خو موږ باندې تپل کېږي، جوړېږي او شی راوړي د دې قوم د بدنامولو په خاطر باندې دا پروسه او پروژه روانه ده. دا پروژه یا دا پروسه په دې باندې ډېرې فایدې خلکو واخیستلې، ګټې واخیستلې، خو پیسې به یې اخیستې. دوی خپل اسلامیات، دوی خپل معنویات، دوی خپل هغه څه چې وو هغه یې له لاسه ورکړه. اوس نړۍ هم په پټو سترګو باندې سودا نه کوي چې چا په خوله باندې بیا حرکت وکړي. په افغانستان باندې ډېر حرکتونه وشو، دا زه په وضاحت سره ویلی شم چې نړۍ کوم تصمیم نیسي په هغې کې به طبعا د افغانانو مشوره شامل وي. چې افغان په هغې کې رضایت نه وي، هیڅ پروژه په افغانستان کې د تطبیق وړ نه ده. نه د ګاونډیان دا کوشش کوي او نه د نور نړیوال دا کوشش کوي چې په افغانستان کې بیا دغه رقم تساو او اشتباه وکړي چې د افغانانو د رضایت او د هغوی د عنعناتو خلاف دوی کومه پروژه هلته تحمیلولو کوشش وکړي، هغه به له ناکامۍ سره مخامخ وي. په ځانګړي ډول که د پښتونخوا په اړه باندې ووایو، ستاسې خبرې پرې واورو، په پښتونخوا کې د سیاسي فعالیتونو په سر باندې بندیزونه، د هلته د سیاسیونو د غږ نه اورېدل، همدارنګه د مدني فعالیتونو مخنیوی، د هغه مدني فعالیتونو د مشرانو رانیول، په سیمه کې د څه ډول راتلونکي کردار او پلانونو هغه کوي، ایجاب کوي، یا څه په ګوته کېږي، یا څه ښکاري، تحلیل څه کېدلی شي؟ اول خو به د تاسو د مطبوعاتو له لارې نه زه د خپلو ورونو ټولو سیاسي مشرانو نه د زړه له کومې مننه وکړم، که هغه د بلوچستان مشرتابه وو، که د خیبر پښتونخوا وو، که د نورو علاقو، دوی خپلو ورونو سره خپل همدردي وښودله، خپل هغه انساني اسلامي هغه د وینې جذبات یې وښودل. تاسو به کتلی سي پاکستان افغانستان ترمنځ کوم مشکلات راغله، ټول سیاسیون په یو خوله باندې حکومت ته وویلې او د خپل ورونو دفاع یې وکړله، او دغه جنګ یا مثلا دغه عملیات دوی مشروع غیر مشروع یا ظالمانه وګڼل. چې دا زه له ټولو مشرانو نه مننه کوم او باید دا وکړي، ځکه چې موږ یو تن وجود یو. راغلم اصلي موضوع ته چې موږ تاسو بحث پرې لرو. واقعا په پاکستان کې د پښتون قوم لکه مخکې موږ یادونه وکړه د سر سړی پرې نه ښودل شو. هغه د مرکو جرګو خلک هغه په هر نامه باندې له منځه ځي، تلف کېږي، ځوانانو همدغه رقم ته بندیخانې تر ډکې دي. یو څوک چې راځي د ځان یا د قوم هغه مشروع حق غوښتنه کوي چې دوی په خپلو قوانینو په چوکاټ کې هغه قوانین چې دوی عمل پرې کوي، دغه په چوکاټ کې چې غوښتنه کېږي، خو چې په پښتو ژبه د خبرې وکړي دغه په مقابل کې یا هغه وژل کېږي یا بندي کېږي او یا له وطنه فرار کېږي. تاسو دلته وګورئ په دې ملکونو کې چې موږ ګورو اکثریت مهاجرین دي، موږ تاسو پښتانه ورونه هغه ځوانان دي، هغه مبارزین دي چې هغوی د خپل اواز اوچتولو په خاطر باندې اقدام کړی ده. په هغې کې یا څوک شهیدان شوي دي، جیلونه تر ډک دي، او چا چې امکانات پیدا کړي خارج ته راوتلي دي. اوس تشویشونه همدغه دي چې ولې دغسې یو پالیسي مخته روانه ده، ولې دغسې یو پالیسي مخته وړل کېږي؟ آیا پاکستان په خپله دا غواړي، د نورو دپاره داسې کوي، بیا د نوو پروژو د پرانیستلو دپاره دغسې کوي؟
تشویشونه هم دا دي. د همدغه تشویشونو په اړه باندې ستاسې تحلیل څه دی؟ ستاسې خبره څه ده په دغې باندې؟ ګورئ ما لکه مخکې یادونه وکړله د پښتون قوم ته ټول افغانانو ته خدای پاک یو غرور ورکړی، خو د پښتون ته یو بیل غرور لري او د دغه غرور ختمولو لپاره یو غټه پروسه یا پروژه روانه ده چې څنګه دغه غرور د افغانانو ختم کړي، د پښتون قوم ختم کړي. په هغې کې موږ سره خپل ورونه هم شامل دي. نو همدا دوی غواړي چې اول دغه منطقې وځپي چې دې کې دومره څوک پیدا نشي چې هغه بیا د دې غږ وکړي چې افغانستان نظره زه افغان یم یا دا یعنې نور مسایل چې هغه د موږ تاسو د ډیورند مسله ده، داسې مسایلو ته دوی دا غواړي تر څو پورې دا د مسلې حل نه ده. دا زه په وضاحت باندې ویلی شم تو جانبه چې د افغانستان پاکستان موضوعات د خبرو له لارې حل نشي، د جرګو له لارې حل نشي، د نړیوالو قوانینو له لارې حل نشي. دا په زور نه حل کېږي. تر څومره پښتانه به ووژل شي، څومره به بندیان شي، دا خود نه دي. دا نور نفرتونه زیږوي، ناامني په منطقه کې کېږي. اخر مجبوره دي چې د دغه خلکو دغه مشروع غوښتنو ته لاسرسی وشي یا د هغوی د منلو کوشش وشي. نو په دې کې واقعا نن سبا لکه مخکې ما وویلې خلک خو ډېر چیغې وایي چې یاره په نړۍ کې په اقوامو ظلم، خو زه چې په پښتون قوم سره کوم ظلم وینم، یعنې نړیواله سطح باندې په بل ملک کې به چا سره دومره ظلم نه شوی وي او نه شوی ده او نه به ورسره وشي. دا درې حالاتو کې موږ سره روان یو. کوم ظلم چې موږ په حق کې شوی ده اوس را سره روان ده او آینده برنامې موږ ته جوړې دي، یعنې واقعا د تشویش وړ دي. په دې کې ښه خبره به دا وي چې پښتون قوم مشرتابه باندې زه غږ کومه، فعلا دغه واکدارانو باندې زه دا غږ کومه چې دا حالات د چینج کولو والا دي. منطقې لپاره یو نوی خطر زنګ شوی ده او دا خطر روان ده. د دې خطر د مخنیوي په خاطر باندې باید د افغانان اول په خپل منځ کې سره یو موټی شي، دغه غیږه پراخه کړلی شي. افغانستان د ټولو اقوامو کور ده، ټولو ته په غېږ کې ځای ورکړلی شي تر څو پورې دغه منطقوي بحران نه موږ خپله کښتۍ څنګه په خیر سره ویستلی سو. احمدزی صاحب د پاکستان دپاره په دغسې سیاست کې یا د داسې سیاست په نتیجه کې څه ګورئ؟ پاکستان د څه سره مخ کیدونکی دی د دغسې سیاستونو په عملي کولو سره، یا څنګه چې مخکې تاسو وویل چې دغه څه رقم پلانونه دي د پښتنو په وړاندې د دغسې پالیسیو د تطبیق په نتیجه کې پاکستان له کومو مسایلو سره مخکې کیدونکی دی یا پاکستان ته په مخ کې کومې ننګونې پرتې دي؟ په دې کې شک نشته چې پاکستان هم یو لوی امتحان سره یو لوی بحران سره اوس مخامخ ده. ځکه د منطقې دغه جګړې که موږ تاسې ګورو، دغه پلانونه برنامې چې ګورو، یعنې مثلا ایران غوندې یو حکومت چې هغه له پاکستانه په هر څه کې قویتره او داسې حالات سره مخامخ کېدلی شي. پاکستان خو 100% کې امکان لري که پاکستان غواړي چې خپل ولس بچ کړي، ځان بچ کړي، په داسې حالاتو کې دته له منطقې بالخصوص له همسایګانو سره د یو ښو تعلقاتو، دوستانه تعلقاتو جوړولو موقع باید دا مساعده کړي چې دی دغه نړیوال مشکلاتو نه ځان وباسي. او که چیرې دا هم د خپل همسایو سره په دې حالات کې اقتصادي وضعیت هم دغه رقم ته سیاسي هم په دغه طریقه کې، نو د طوفان ښکار کېدلی. یعنې ما په فکر باندې که له ایران موضوع راګرځي دوی ماده په پاکستان ګرځي. د ویشلو موضوع یا د پاکستان د ټوټه کېدو هغه څومره ویلی شو چې د پاکستان د ټوټه کېدلو احتمال شته دی یا د دې احتمال لیدل کېږي؟ ځکه بلوچان هغومره په تنګ دي چې هره ورځ د خپلو حقوقو دپاره اوس ټوپک راغستی دی. د هغوی هغه کومو چې د غیر جګړه ییزو لارو نه غوښتل هغه یا فرار شوي دي یا وژل شوي دي یا بندیان دي. د پښتنو مسله همدغسې ده. پښتانه هم د همدغه توطیو نه یېرېږي او د دې توطیو نه د ډار په نتیجه کې لګیا دي. دغسې خوځښتونه لیدل کېږي چې د راتلونکو شومو پلانونو نه ځان وباسي. څومره احتمال شته د پاکستان د ټوټه کېدو، د ویشلو؟ ګورئ دا حکومتونه په ملتونو جوړېږي. قوي حکومتونه هغه دي چې ملتونه یې تر شا ولاړ وي او په هیڅ صورت باندې حکومت نشي کولای چې ولس یا ملت سره همکار نه وي، هغه سره همکاري ونه کړي، هغه لاس ورنه کړي چې دوی د هغې امنیت وساتي یا د ځان ساتنه وکړي. نو دا په ملت باندې ساتل کېږي.
موږ تاسو ګورو چې په پاکستان کې پښتنو سره دغه رقم مشکلات سره دوی مخامخ له بلوچو سره په هغه صورت باندې نور سیاسي مشکلات په هغه اندازه باندې اقتصادي په دې باندې نه واقعا پاکستان یو خطر سره مخامخ ده، په دې کې کوم شک نشته ده. موږ لکه څنګه چې خپل بدبختی لیدلې وه، موږ ټولو همسایګانو ته دغه اعلان ده چې افغانان یا افغانستان په هیڅ صورت باندې د همسایه په مورد باندې نه بد نظر لرلی ده نه لري، ځکه موږ خپله جنګ لیدلی ده او نه د جنګ موږ شوق لرو، خو هر څه موږ باندې تپل کېږي. خپل سره هغه کې خپل کور کې مو څوک په ارامه نه پرېږدي، څوک یو پلمه څوک بله پلمه څوک په بله پلمه باندې، نو موږ مجبوره کېږو. لکه څنګه ما مخکې خبرو کې یادونه وکړله چې افغانان اوس هغه پخوانی وخت نه ده چې شوروي اتحاد په پټو سترګو راغر ویل او افغانستان یې لاندې کاوه. اوس افغانان بیدار شوي دي، افغانانو کې هر شعور پیدا شوی، که د علمي له نګاه وکړئ که نظامي له نګاه وکړئ، په هر نګاه نه یو حد پورې پرمختګ کړی ده. او دا پرمختګ ساتلو لپاره اول د موږ خپل ورونو ته افغانانو باندې زه دا غږ کوم چې یعنې دا حالات د دې نه دي چې یو ځان غوښتنې په خاطر باندې موږ مملکت له لاسه ورکړو. که چیرې موږ ځان غوښتنې نه تېر سو، ملت هم مراجعه وکړله، موږ کولی سو چې دغه رقم ته حالاتو لکه څنګه چې اوس په نړۍ کې روان دي او دې نه څنګه موږ خپل ځان په سالمې طریقې سره له دغه رقم ته جګړو نه خپله مثبته استفاده او خپله کښتۍ خپل هدف ته ورسوو. د دې لپاره یو فکر ته ضرورت ده، یووالي ته ضرورت ده، یو بل ته د مینې محبت ضرورت ده. نو موږ باید له هغې نه بیا کولی سو چې همسایه او پلاتر له همسایه سره بیا موږ بحث وکړو، د هغوی جواب ووایو، د هغوی سره مقابله وکړو. پاکستان څومره د دې غړی دی یا څومره غواړي چې د دغسې لوبو یو مهم غړی پاتې شي او په سیمه کې هغسې وضعیتونه رامنځته کړي چې هغه د نړیوالو لوبو برخه وي او یا د خپلو ګټو وټو دپاره دا کار وکړي؟ په دې کې شک نشته، پاکستان کوشش کوي د خپل ملک د ساتلو په خاطر باندې، لکه هغه سړی چې اوبه واخلي هر بوټي ته لاس اچوي. دوی چین سره بیل روابطو باندې خبرې، امریکا سره بیل دي، بل سره بل، او دا حالات شروع کړي دي. خو دغه طوفان داسې طوفان ده چې دا په وړو بوټو باندې ته ځان نسې بچ کولی تر څو پورې یو قوي لاس څوک درنه کوي، او قوي لاس به تا ته خپل همسایه، تا ته خپل دوست درکوي. نو پاکستان ته کوشش دا پکار ده چې په خپله منطقه کې بالخصوص همسایګانو سره خپل روابط سالم کړي. دویمه موضوع دا ده که خلک د وینزویلا موضوع افغانستان پورې هغه کوي چې هغه رقم ته وینزویلا قوانین دي او وینزویلا موږ ټول انسانیت ته احترام لرو او د افغانستان دا ډېر فرق سره لري. او هغه پروژې که خارجیان کې باید داخلیان دي، موږ همسایګان په دې کې رول ونه لري او نه دغه پروژه د تطبیق وړ ده. نور زه بیا تکرارا وایم چې په افغانستان کې د زور راتګ هغه د موږ لید رابسي، خو بیرته وطن بیا ډېره ناممکنه ده. دا اوس هم د نړیوالو ته په اثبات رسېدلې ده. دا به لا ښه نه وي چې موږ افغانان بعضې دوستان دغه وایي چې افغانان لا پرې، دا حقیقت ده. وی لیدله ټولې نړۍ، ناټو ولیدله، امریکا ولیدله، ټولې نړۍ ولیدله. د افغانستان موضوع باید افغانان په خپله حل کړي او د خپل حل لپاره دا شعور په افغانانو کې، دغه لیاقت اوس په افغانانو کې زه وینم چې موږ خپل موضوعات په خپلو کې سره حل کړو. د دې لپاره د منطقې هیوادونه په یوازې د دې چې موږ نور د بدنامولو کوشش وکړي، په افغانستان کې نور د ګډوډۍ کوشش وکړي، په هغه ځای د وحدت کوشش وکړي، د یووالي کوشش دې وکړي، تر څو پورې وسو کولی چې دوی هم د دغه مشکل نه حل شي. ځکه د افغانستان خو هغه دا په وضاحت موږ وایو چې موږ جګړو، موږ هر څه خپل نظامي قوتونه هر څه له لاسه ورکړي وو. اوس په موږ هغه څه چې موږ لرو هغه نړیوال ته کوم د خطر سبب نه جوړیږي. خطر ایران ته ده، خطر پاکستان ته ده چې هغوی اټومي قوتونه دي. هغه چې په دې نورو دوستانو ځانونه ساتي، په داسې شرایطو کې زیات خطر دوی ته مواجه کیږي. او هغه خطر موږ ټول اسلام ته مخکې خو دغه دفاع غږ به چې کاوه که نه، یعنې ټول نړۍ په دې باندې خوشحاله وه چې ایران یا مثلا پاکستان یو اسلامي یو قوت، اټومي قوت موږ لرو. د هغې معنا دا نه وه چې ته راسه په خپله باندې په خپلو منعوله شروع وکړه او هغه وکړه، بیا دا قوتونه هغه نه کوي، دغه یرغمال کېږي، دا له منځه ځي، سبا به دوی هم پښیمانه وي، منطقه به هم پښیمانه وي. نه دي دا خلک دې ته مجبوروي چې سبا موږ په یوازې چې همکاري نه و د هغه کوشش یې کوو. خو ښه خبر دا ده چې په دې کې خبرې وسي، اوس هم وخت ده. دغه دوه ملتونه دا د جداوالی په هیڅ صورت باندې
نه لازم ده نه کیږي او نه به دا مینه شریکه ده ځکه چې پښتون یو پښتون احمد صاحب دغه د عاطفي مسایلو په موضوع باندې لکه څنګه چې تاسو یادوي چې دلته پښتانه سره ورونه دي ګډ فرهنګ دی د ګډ مذهب خبرې دي آیا په دغه سیاستونو کې دغه کومه د عاطفي موضوع چې تاسو یادوي آیا دا تر اوسه پورې مطرح شوې ده آیا دې ته تر اوسه پورې توجه شوې ده تر اوسه پورې مونږ چې سلولو دلته د یو بل نه حتی ویل کېږي چې د عاطفي توقع باید ونشي او د عاطفي توقع دغه اوسنیو سیاستونو د نړۍ د اوسنیو حالاتو په دې کې باید مونږ په عاطفي باندې تکیه ونه کوو نو به څوک یو په بل باندې عاطفه وکړي بلکې د ګټو وټو جګړې روانې دي د ګټو وټو سیاستونه روان دي دغه حالات د ګټو وټو له مخې ویشل شوي دي د همدغه حالاتو په منځ کې دغه عاطفي بحث او دغه د عاطفي موضوع مخکې تاسو په دې باندې خبرې کړي پخوا هم په دې باندې مشرانو خبرې کړي دي آیا دې ته توجه په سیاستونو کې شوې ده او بدبختي هم دا ده چې عاطفي مسایلو ته به توجه نه ده شوې او ته حق نه ده ورکول شوی که چیرې داسې وای دغه رقم مشکل سره نه مواجه کېدلو تر څو پورې چې دې ته احترام ونه سي دې ته مقور نه کړلی شي دې ته یو خاص د عزت په سترګه ونه سي کتلی د حالات ورځ په ورځ باندې خرابېږي نور هم خرابۍ ته روان دي بله موضوع دا ده چې لنډه به زه دا وایم مونږ افغانان یعنې بیا هم وایم وایي ګټه دې چا وکړله ورور نه وایي هغې ته ګټه مه وایه مونږ خپل ورونه هلته لرو د هغوی نقص د ځان نقص کړنو د هغوی دغه جنګ په همدې باندې ده مشکل په همدغه باندې ده چې دا اوسه پورې دغه حالات روان دي همدغه دي دې ته باید یو خاص نظر وسي دغه موضوع لپاره د خبرو له لارې نه دا څوک نشي جدا کولی چې څومره فکر وسي صحیح ده ګټې به وي خو سارانه به ګټه راوړي کور کې ته څه کوي دلته ډېره اوږده مسله پرته ده تر څو پورې چې دغه ولسونه د خبرو له لارې د دوی سره د مرکول جرګو له لارې د دوی د عزت اعاده ونه سي د دوی غرور ته احترام ونه سي دغه جګړې نه ختمېدونکې دي دا نور هم ور اخلي دا زیاتېږي ورځ په ورځ باندې ګوره له یو سر نه شروع سوه کوم ځای ته دا خبره ورسېدله دا تر منطقو تر نورو هیوادونو پورې رسېدلی سي دې ته د وړه خبره نه وایي ځکه دا یو خاصه موضوع ده او د دې موضوع لپاره د حل لاره ضرور ده او موږ همیشه د سولې غوښتنه عاطفي بوت ته احمد صاحب نه دي کتل شوي عاطفي بوت تاسو ویل چې دا اوسه پورې په پام کې نه دی نیول شوی د همدې د وجې ستونزې رامنځته شوي دي د دغه سیمې هغه ځمکني حقیقتونه هم په پام کې نیول شوي دي یا هغه چې بحثونو ته راوړاندې شوي دي د سیاستونو په مقابل کې د پالیسیو په مقابل کې هغې ته په درنه سترګه کتل شوي دي په هېڅ صورت نه بیا هم هغه بحث ده یعنی یو شی زه په تکرار سره وایم چې باید پښتون قوم ته د یو قوت په سترګه باندې دا ومني دا باید اوله خپله په داخل کې همسایګان او له هغې نه پلاتره دا ومني چې په دې خطه کې پښتون یو قوم ده یو قدرت ده یو عزت ده یو غرور ده هغه سره څوک نه چیلي هر چا چې دوی سره هغه کړی تاریخ په اوږدو کې هغه ماته خوړلې ده او دا په هیڅ صورت باندې دا غرور څوک نشي ختمولی دا چې روس ختم نه که دا چې نیټو ختم نه که دا چې نورو هیوادونو ختم نه که نو دا رقم ته هیوادونه د دې ختمولو دغه پروژې که ورسره یې باید سټاپ کړي او که اخلي د دې جرأت نورونه کړي چې دا رقم ته پروژې واخلي دا زه په وضاحت سره ورته وایم دا د ټول پښتون یو پیغام ده چې موږ د امن خلک یو موږ د عزت خلک یو متقابل احترام خلک یو موږ ظالمان نه یو خو که څوک ظلم رامنې کوي بیا مظلوم هم نه یو ځکه نه ظالم الله بخي او نه مظلوم بخي موږ په دې باندې عقیده لرو کوم مظالم دوام لري انجام یې څه ګورئ موږ ولیده معمول هغه د په نړۍ کې چې چا ظلم کړی ده یوکرین روس په یوکرین باندې یو مثال یې درکوم یوکرین یې داسې ښوده چې په میاشت کې به ماته هغه نه یعنی موږ ټول مسلکونو ته د نړۍ ټول هغه ته ما احترام ده خو هغه یو مسخره انسان و صحیح شو هغه وشو کولی چې سوپر غوندې طاقت روسیې ته شپږ کاله اووه کاله کېږي چې هغه د جنګ دوام ورسره کوي خو دا په هیڅ صورت باندې غرور یو الله سره ده
په هیڅ صورت دا نشي کېدلی او دا امکان هم نه لري چې څوک ختم کړي. نه یوکراین یو مثال دا چې هغې تاسو وګورئ څومره صفر طاقت روسیه د یو مملکت نیولو کې تقریبا 8 کاله د یوې میاشتې یا د 10 ورځو برنامه ورته درلودله. نو دې نه باید خلک عبرت واخلي چې په هیڅ صورت باندې یو انسان ته په کومه سترګه ونه ګوري، یو قوم ته په کومه سترګه ونه ګوري. یعنې موږ ټولو اقوامو ته احترام لرو. موږ افغانان مثلا په افغانستان کې چې څومره اقوام ژوند کوي دغه ټول موږ یو وروڼه یو سره. مثال زه پښتون په دې ورکوم چې اوس جنگ دی ما په منطقه ده زیات مشکل سره موږ مخامخ یو. نو په دې باندې به زه د اوس د پښتون د باسم په پښتون باندې روان ده. زه د پښتون نمائندګي وکم کنه زه یو افغان یم، ما ته تاجک، هزاره، ازبک، اهل نو ټول د ماورونه دي. زه دغه په هغه کې نمائندګي مې کړې و په دې ملت په کور کې او اوس هم نمائندګي کولای سم. زلته سوال چاته دا پیدا نسی ځکه چې دا بعضي دوستان دي له خبرې نه خبره جوړي چې تا یوازې پښتو زلته د موږ بحث په پښتون باندې دا مشکل په ټول ظلم اوس د پښتون په حق کې کیږي او پښتون له یو غټ مشکلات سره مخامخ ده. احمدزی صاحب د نړیوالو بلاکونو موضوع یو مطرح موضوع ده او د هغې دپاره لکه څنګه چې تاسې دا سلسله وویله چې دلته که د خلکو سره که د پښتنو سره ظلم شوی دی یا که د پښتونخوا سره کیږي یا که د هغوی سیاستونه ټکول شوي دي. په دغه د وینزویلا په موضوع کې، د سوریه په موضوع کې، د اوکراین په موضوع کې، همدا اوس د ایران موضوع چې تازه پیل شوې ده، که کوم هیوادونه د بلاکونو په ملاتړ کې په نوو جګړو کې رادانګي، نتایج موږ چې څومره اوس ولیدل بیرته د هغوی له چې هغه څوک د ملاتړ او یا وعدې ورکوي او یا ورسره په میډیا باندې چې کومې خبرې کیږي یا ورسره په هغې کې ولاړ دي او یا د ملاتړ خبره کیږي، هغې سره په هغه ملاتړ کې هغسې پاتې نشولو. دا هیوادونه بیرته ځان له پخپله لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل بیا بیرته په خپل اور کې وسوځېده یا سوځي پکې یا بیرته په خپلو جګړو کې بند پاتې شولو یا یې ونه شو کولی چې بیرته هغه ملاتړ ترلاسه کړي چې کومې دوی سره وعدې شوي وي. په ورته توګه پاکستان که دا کوشش کوي چې د نړیوالو بلاکونو په منځ کې د دې وضعیت نه ګټې وټې وکړي، آیا د همداسې برخلیکونو سره مخ کیږي او که نه دوی به وتوانیږي چې د دې حالات نه به ګټې وټې وکړي ځکه دوی په د افغانستان په یو جګړه کې ګټې وټې کړي دي او که بیا هم د همغسې ګټو وټو په تمه دي که پاتې کیږي په دغسې حالت کې نتایج څه به وي؟ پورې نړیوال روابط مهم دي ځکه په نړیواله سطح باندې کې د منطقي ارزیابي ته ونه کېږي او مملکت ساتنه طبعا یو چا سره به رابطه هم ساتي، یو چا سره ملګرتیا هم کوي، خو هغه د حالاتو په کتو سره باید سړی مخې ته لاړ سي. اول خو زموږ د خپل وطن خبره کوم چې شکر الحمدلله افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې مستقل پاتې شوي، موږ تر اوسه پورې هیڅ کله د بل چا رسۍ نه ده نیولې. پس مغه دی یو الله خدایم توکل ده، مستقل هیواد یو هم د پخواني جنگونو کې او تر اخره پورې موږ خپل استقلالت ساتلی ده. راغلم بحث د پاکستان راځي. پاکستان شرایطو کې ما په معنی باید دوی خپل بی‌طرفي حفظ کړي ځکه چې د دوی روابط له چین، روسیې سره او له خوا نه امریکا سره او د خوا نه عربي نړۍ سره دغه ټول نشي کولای چې ټول خوشاله وساتي او په داسې جنگونه دي په دې کې دا ټوکې هم نه دي، په دې کې خرابي دي. موږ تاسو د وینزویلا هغه دا چې هغې تر شا چین هم و، روسیه هم وه، هغوی سره هر څه درلوده، د هغوی رئیس جمهور نیونه او تر وړاندې او هغه د هغه باندې قبضه چا د هغه حمایت وکړ. دا یو ژوندی مثال ده. نو همدغه رقم ته که پاکستان چیرې دغه رقم غلطي کوي او په نورو پروژو باندې دا باور لري چې هغه به ما وساتي، په هېڅ صورت دا نشي ساتلی ځکه چې اول دا لکه څنګه چې زه خپل وطن کې دغه کوم پاکستان ته هم دا وایم چې له ټولو نه مهم دولتونه چې دي ملتونه ساتي، حکومتونه. دوی باید خپل ملت اعتماد کې واخلي، خپل ملت ته خپل حق ورکړي، پښتانه دي که بلوچ دي که نور هغه دي، دا کوم مسایل چې دوی چې اوس دا ټي ټي پي نارې وایي یا نورې وایي، د ټول سره د خبرې وکړي، خپل مشکل دی سره حل کړي، خپل دغه څه چې کړي دي دا دې وساتي. احمدزی صاحب په سیمه کې د استعماري پالیسیو هغه تاثیرات موږ او تاسو ګورو، دا اوس په ایران باندې ګورو، که نور هیوادونه د سیمې یا
بالخصوص که پاکستان غواړي چې د دغسې پالیسیو نه استفاده وکړي. ستاسې په نظر باندې د نورو څومره هیوادونو لاسونه دې ته ورننوځي که چېرته د یو بود یا د یو بلاک یا د یو هیواد د پالیسیو دپاره دوی هلې ځلې کوي، د نورو څومره هیوادونو د لاس ورننوتلو احتمال شته دی او هغوی د خپلو ګټو د وټو دپاره به د پاکستان د هغه فعالیتونو او د هغه کارونو چې هغوی د هغه استعماري قوتونو دپاره کوي د هغې مخه ونیسي. په داسې شرایط کې ما په آن باندې یعنې دا له یو اور سره لوبې دي، د چا په عمراتو کې لاس وهنه یا پردی پروژه راوړنه 6,000 کیلومتره 10,000 کیلومتره او د خپل ګاونډي ممالک تطبیقونه، یعنې دا د خیر کار نه ده او په داسې شرایطو کې دا نه دوامداره ده او نه د قابل قبول وړ ده او نه د اجرا وړ ده، ځکه چې اوس حالات داسې جوړ شوي دي، بلاکونه تاسو ګورئ نړیوال سیاست په څو نقطو باندې تقسیم شوی ده او هر بلاک دومره قوي تره ده چې داسې هیوادونه بیا دغه مخه نشي نیولی. نو که دلته پاکستان د امریکا پروژه تطبیقوي له چین، روس او انډیا سره په هغه کې مخامخ کېدلی شي او که چیرې د روس او د هغه حمایت لاسته راوړي د امریکا مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو ښه خبره دا ده چې دوی خپل هر څه د خپل مملکت په چوکاټ کې د خپل داخلي موضوعاتو په کتلو سره دوی یو پالیسي یا یو برنامه مخې ته یوسي، نه خارجي. نور دا زه ویلی شم چې پاکستان اوس هره پروژه واخلي هغه نه په افغانستان کې تطبیقولی شي، نه په ایران کې تطبیقولی شي او نه ازبکستان، تاجکستان، همسایه ممالکو کې تر هند پورې دا امکانات بیخي صفر ته رسېدلي دي چې داسې یو پروژه واخلي هلته یې تطبیق کړي. ښه خبره به دا وي چې دوی خپل همسایګان ځان ته وساتي، منطقه ځان ته دښمن جوړ نه کړي او دغه بحران نه د خلاصون لار هغه څه اشتباهات چې تر سوي دي د هغه په معذرت غوښتلو سره یو نوې پالیسي منځته راوړي، د ورورولۍ فضا جوړه کړي او په حقایقو په بنیاد باندې متقابل احترام منځته راوړي، نو کېدلی شي چې د دغه بحران نه دوی ځان وساتي. کنه نور خو دغه منطقه زه یو لوی خطر سره وینم چې مواجه ده او دغه خطر نه د ویستلو لاره یوازینی همدغه ده چې په خپل ګاونډیانو سره ښه تعلقات او په خپل منطقوي اصولو باندې خپل ځان وساتي، نور ناممکنه ده. احمد صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، په سیمه کې د لویو پروژو چې هغه کې د پاکستان ګټې هم خوندي دي، د هند ګټې هم ورکې خوندي دي، د نورو هیوادونو ګټې هم ورکې خوندي دي، د سیمې د دغسې لویو پروژو د ملاتړ دپاره به هیوادونه نور د پاکستان د پالیسیو په وړاندې یا په مخالفت کې څومره ودرېږي؟ او نړۍ اوس د پرمختګونو نړۍ ده، نړۍ اوس د اقتصادي ودې نړۍ ده او دلته د اقتصادي ودې لپاره ستر پلانونه همیشه د ننګونو سره مخ شوي دي. پاکستان یا په هغې کې خاموشه پاتې شوی دی یا یې د هغې په وړاندې ګډوډۍ رامنځته کړي دي. د سیمې هیوادونه به نور د دغسې فعالیتونو د داسې کړنو په وړاندې څومره ودرېږي؟ تاسو احتمال څه ګورئ یا ستاسې تحلیل پې څه دی؟ د ما په ان افغانستان د جغرافیه کې خدای پاک افغانستان ته یو جایګاه ورکړې ده چې دا د خیر او د وحدت او د منطقې په سطح باندې د اجماع سبب جوړېدلی شي. که چیرې همسایګان او پلاتر له هغې نه یو روغ نیت ولري او دوی د خپل راتلونکي بقا په خاطر باندې فکر وکړي، ځکه افغانستان کې دومره معدنیات یا دومره مسایل یا دومره بزنس موقع مساعده ده چې اقتصادي وجه په نړۍ کې جوړښت ملګرتیا لکه څنګه تا مخکې خبرو کې وویلې کنه چې هر مملکت د خپل ګټو په خاطر باندې هر څه کوي، کنه که یو پروژه یو مملکت کې کوي، که چا سره روابط ساتي، کار څه کوي هغه په خپل ګټې کې لټوي. نو دغه د ګټې هغه که چیرې په منځ کې د منطقي هیوادونو راغی، د ما په اند باندې دا به د ملکونو ترمنځ د دوستۍ، د آرامش او دغه طوفانونو د ژغورلو یو سبب جوړ شي او دغه یوازینی نقطه افغانستان ده چې افغانستان دغه څه لري چې ټولو ته قناعت پې ورکړي، که هغه هند وي، که هغه پاکستان وي، که هغه مثلا نور هیوادونه وي، ټولو لپاره افغانستان خدای پاک داسې یو غني هیواد پیدا کړی ده چې دی د ټولو هغه نه هغه ده، یعنې د تجارت لپاره یو نړیوال مرکز جوړېدلی شي. خو دلته نیت مهم ده او دا نیت باید د نور همسایګان ولري. د افغانستان آبادي د ټولې منطقې آبادي ده، د افغانستان دربدري، د افغانستان ناامني د همسایګانو خو څه کوي د منطقې په سطح باندې هغه ته تاریخ هم وښودله او موږ تاسو ژوندي هغه شاهدان یو چې موږ تاسو ولیدله چې دا د ټولې منطقې لپاره د ناامني سبب هم جوړېدی شي. لکه څنګه داسې جوړښت ده همدغسې د ناامنۍ د ناامني خو دغه د 40-50 کاله موږ تاسو خوند ولیده، اوس وخت
دې راغلی ده چې په دغه نقطه باندې سره راټول سي. افغانان دا غم لري چې هم د هند ترمنځ پاکستان ترمنځ همدا رقم ته د ایران او تاجکستان او هغه ځکه د ملکو جرګو کور پاتې شوی ده. خو که یو اخلاص متقابل احترام منځته راسي دا مشکل په دې باندې حل کېدلی سي. او که چیرې بیا موږ دغه خوبونه د پروژو وینو چې افغانستان اوس طالب به زه په احمد باندې لري کوم او د احمد به زه راولم، دې ته به هیڅ افغان نور زړه ټینګ نه کړي. والله که هر څومره کمزوری افغان وي نور هغه په خپل نواموس باندې په خپل ورور وژنه باندې هیڅ کله به هم دغه برنامه ونه لري. افغانستان لپاره زه طلایي چانس وینم. هغه کولی شي چې په خپله ټوله منطقه کې د خیر سبب جوړ شي. نو که اول ځان ته موږ نیت ولرو خپل افغانان سره یو څو موږ دغه وړتیا پیدا کولی شو چې دغه د منطقې کړکېچ دغه ویرې دا ټوله له منځه یوسو، په منطقه کې یو د خیر سبب جوړ شو. جګړه ییزې پالیسۍ نورې نتیجه نه ورکوي ستاسو په نظر؟ د ما په ان باندې په هېڅ صورت نه. یعنې په افغانستان کې خو زه د افغانستان نه هلته چې کومه تجربه زه لرم او دلته اول خو د نړۍ په سطح باندې جګړه هېڅ د مسلې حل نه ده. خو په افغانستان کې د جګړې یا د په زور باندې د تغییر دغه ناممکنه ده. د افغانستان تغییر به هم دغه رقم ته وي چې لکه څنګه ایران کې ته وینې هغه د ولسونه را اوچت شوي دي، هغه شوي. دلته مهمه اوس نن سبا ولس ته ملت ته ټول قدرت اوس ملت سره ده. نه ټانګ دلته داسې نور کار کوي نه توپ کوي، هغه انسان ډزوي او انسانان دا درک کړې ده چې یاره ورور وژنه کې وراني کې په هېڅ صورت باندې خیر نشته ده. نو خدای دې وکړي چې په اوله موږ تاسو خپل وطن کې مشکلات لرو دا حل کړي، بیا منطقه کې ټولو ته موږ دا دعا هم کوو چې خدای پاک دې د دوی د خیر سبب داسې نور جوړ کړي. هغه څه اشتباهات یې کړي، کوم ناخوالې تر شوي دي، په هغې باید دوی توبه وباسي، نور راسي انساني اسلامي چوکاټ ته د ورورولۍ چوکاټ ته تر څو پورې دغه مشکلات د خبرو له لارې حل سي. تاسو وګورئ پاکستان سیاسیونو کې ډېر فهمیده خلک شته، په خبرو پوه خلک شته ده. ولې په افغانستان سره د جګړې حمایت ورسره ونه کړه حکومت نه؟ هغوی په دې باندې پوهېږي چې دلته دا ناروا دا ظلم د افغانانو په حق کې کېږي. نو اول په هغه د داخل نه سیاسیونو شروع وکړله. بیا هم زه دا وایم چې د دې مسلې یوازینی حل د خبرو ده. که هغه د موږ ټولو هېوادونو ترمنځ صرف دغه د موږ تاسو همسایه هېوادونه دغه ټول یو مشکل سره یو طوفان سره مخامخ یو او د دغه بدبختۍ د نجات یوازینی لاره زه خیر ګڼم، یو بل ته متقابل احترام ګڼم او دغه خارجي پروژې یا برنامې چې زه به دا وکړم له دغو نه توبه ایستنه ده او دا د تطبیق وړ نه دي. په هېڅ صورت باندې دا څوک نه مني او نه به په دې ته بیا افغان سر ټیټ کړي چې د یو بل چا ټوپک یې راخیستی او خپل ورور پرې وولي. ځکه چې موږ سره ټوپک یې وي په مځکه هم کېښودلې، نو هغې معنا دا وه دا باید همسایه هم واوري، له هغې نه لرې هېوادونه هم واوري چې افغانان نور خپل منځ کې وژنه نه کوي. زه په همدغه طالبانو چې دومره نیوکې هم پرې کوم هغه هم پرې کوم، یعنې دا زه په دې متیقن یم که اوس نه میاشت بعد به دوی دا درک کوي، دوی به همدغه رقم ته لکه څنګه چې په خوله اعلان کړی له زړه نه به یو اعلان کوي چې راسئ ټول افغانان افغانستان د ټولو مشترکه کور ده، راسئ هغه قدرونه چې په هغې باندې د ملت سرمایه ګزاري شوې ده ولې په نورو هېوادونو کې هغوی په نورو هغه باندې مصروفه سي. راځي چې خپل هېواد یې جوړ کړي، کار باید اهل کار ته وسپارو، ټول یو لاس سره ورکړو. د هر چا جایګاه معلومه ده، که چیرې همدغه رقم ته یو سیستم خدای منځته راوست هغه مشکل حل کېدلی شي. ډېره مننه احمدزی صاحب دا چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړه، د تحلیلونو نه مو خبرو نه مو چې په وضعیت باندې مو وکړه، ډېره مننه کوم. درنو لیدونکو له ښاغلي احمدزي صاحب سره مو د نن بحث همدومره و. تر بیا د الله په امان.